اسلام دې نشي ولې چې سړی دې منځونم کوي درسونه دې کوي پړګیرم تړي او اج دې کوي او صدقې دې کوي روزي دې نشي قیام الليل ولې د کوپر بخوا کې اولم راولم سولېګم رسولېګم مالته اخلم او دې جب کې اچوم بلډینګم کورونه به جوړوم هلکه زمو مسلمان هم دا اسی دروغجن سړی دی دروغ وای اې دې مثال په واقع نفس الامر کې دې شي لکه او داس یو سړی او داس وکړي چې معمولی غو هوا ته لاړه دا او داس چې دا خو مونږ وکي لیکن دنه واقع شته ماتون کې شته چې دنه لک حواله سم خیال او داس ما شو کنه شته کدا سړی دا خبره کوي چې لکه ما په شامپو باندې د مخ منځلو په صابون باندې مې د لاسونو منځلو دا کیمو منځلو ډیر زور مې کړی دی مونږ به ورته و چې ارشد کړي هغه دې کړی دی خو چون کې ستاره معمولی غو حواله دستا او داس ماده د اسلام دینم د قشه مثال لري لکه او داس کمن شرط لا اله الا الله وي د کفر په خوا کې بيدونه شولېګو کمن الته شولېګو موږ بدشي صورت حال لکه څنګه چې د عباس فیصله وکړ رسول الله دې شړې کې به ایمان نشي پاتې کېږي اسلام چې موږ راوړو ایمان چې راوړو داسې نواقض لري توجه تقریبا په یو دیرشینو باندې اسلام بربادي څو شینو باندې ځان سره وشماري اولنې چې کله انسان کفر او شرک وکړي د دې سړي ایمان او اسلام برباد شي دویم چې کله سړی دا و چې موږ د بندګۍ کوو هغه دغه بندګۍ کوي هغه دغه بندګۍ کوي به رب العالمین لرسیږي د دې سړي کفر اسلام برباد شو کفر راغی سوره هود سوره زمر کې الله په رد کړي شیخ الاسلام ابن تیمیه رساله ولیکلا الواسطه بین الحق والخلق او خلق الله د مخلوق ما بین کې فرق دی درېمه خطرناک خبره ده محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فرمایي وی چې کله یو سړی مشرک له مشرک ونه وي او کافر له کافر ونه وي دا سړی په خپل هم کافر شي د سمو وایي چې زمونږونه کوو زرو شي نسما او ستا په خوا کې مشرک تیریږي او کافر تیریږي او ته دغه دفاع سبا کې چې نه دا غوډه بزرګ سړی دی او پرونم دا په جمع کې حاضر او دا حج نه بګی لاړو پلاني لا نو اهل علم فرمایي چې کافر او مشرک له چا مشرک ونه ویلې دا سړی د ایمان نه خلاص دا دومره خطرناکه مسله څلورم په دې باندې سړی کافر کېږي چې د محمد صلی الله علیه وسلم دین کامل دینونه غني لکه دا دین د نبی کریم علیه السلام خاص ناقص دین دی پلاني پورا کړی دی پلاني پورا کړی دی پلاني او پنځم چې کله اسړې د اسلام سره بغض او ورانه ولري دې سړی ایمان پری خود د سړی کافر شي شپږم چې کله یو سړی د اسلام پر استهزاء وکړي د اسلام د دین پر ټوکې او ملنډو کې قرآن پر او موږ پر جمعات پر ووم چې کله یو سړی سحر کوي په دینت باندې چې دا حلال دی قرآن کې الله فرمایي دام کافر شو اتم چې کله یو سړی د کافر په خوا کې ودرېږي داغه معاونت وکړي داغه تایید وکړي دا سړی د ایمان نه خلاص او دا کافر نه هم چې کله یو سړی هغه د شوې د پلانې سړی چې د ودا خیر د دین کې را داخل نه دی مطلب دا کدا سړی مسلمان هم د مونږ دین کې اداره رسیدلې دي ټول مسلمانانو نبی کریم علیه السلام رب العالمین فرمایي تر مرګ پورې ته بندگی کوو دا په کوم ځای نه ورسېدو رسول الله څومره عظیم شخصیت دی هغه مونږ کې وداري مونږ نه کوي اکثر خلک وي زمونږ پلانې سره رسیدلې دي مونږ ضرورت نه لري او لسم چې کله سړی د اسلام نه اعراض وکړي دا کافر ایو لسم اهل المدا خبره ذکر کړی دا چې یو سړی غیر الله له سجده کې سجده فلما جاء الاسلام بطل ذلك بالسلام ابن کثیر او خطیب شربینی فرمایي چې کله اسلام راغی نو بس دا ټولي مسلې په سلام باندې ختم کړي سجدي مجدي به واجب الله لکو بل چاله نه به کو دولسم چې یو سړی قران راواله هغه په دې ګندګي کې وګرځي د پاسه به تشمی تیجو کې یې پلتو باندې وي با سړی کافر دی دیار لسم چې کله یو سړی زنا کوي خو په دینت باندې شدا مال حلاله ده حلاله کار د ګناه کوي او ځان له حلال غني ګور دا کافر دی لیکن کې یو سړی ګناه کبیره وکړو حلال نه غنل ځان ملامت غنو بیا به دا ګناګاری کافر بنئ او سوار لسم اهل علم فرمایي چې یو سړی د شیخ د ولر چې بالکل زما لپاره رب نشته معبود نشته او زما رسول پښتنه نه کوي دا سړی هم کافر او پنځم اهل علم دا خبره ذکر کړې ده چې د اسلام دین دا تر وخت پورې غني مړ د الله کو سوال د غلانه پاغ غلاګر نه پاغ وخت کو چې رسول الله وسه حبس کو بس دا سړی کافر شپاړسم چې کله انسان د شي عقیده ولري چې دا عالم حادث دی دا حادث نه دی دا قدیم دی او په خپل پیدا شوی لکه دهرین عقیده ولسم چې وسړی دوی اجتماع چې یو سړی د شي عقیده ولري ولسم د شي عقیده انسان ولري چې دا قران کریم د الله کتاب نه دی بلکې رسول الله د ځان جوړ کړی دا سړی کافر دی دا څومره خطرناک خبره ده اتلسم اهل علم فرمایي سړی د ملائکه بارکه د شي عقیده ولري چې دا د الله نور نه دي ام کافر او نو نسم چې محمد رسول الله د ملګرو بارکه سړی د کوپر عقیده ولري لعنت قرباني وای په صحابه امام مالک رحمت الله علیه فرمایي وې چې کله په سړی باندې شپه تیر شو او صبح صادق قربان راغی او د یو صحابي سره د ظریف اندازه کې د پزړه کې ورانه وشي ابو بکر دا رقم ترې عمر دا رقم ترې معاویه دا رقم ترې پلانې دا رقم وې دا سړی په اتفاق د ټول علماء سره کافر شو
او شلم چې کله سړی په قیامت باندې ایمان نه وړي. یوشته محلل مدا خبره ذکر کړی دا چې د قران په مقابل کې بل قانون لا لبیک ویل درسړي کفر ثابت شي. دویشته علماء دا خبره ذکر کړی چې سړی د ایمان په نعمت باندې ناشکری وکړي. درویشتم خلکو دا خبره ذکر کړی دا چې سړی د اسلام د ایمان په زوال باندې ونه یریږي چې دا بسمانه ختم شي. او څلورشتم مؤمنانو له ضرر ورکول د سړي ټول اعمال بربادي کافر کیږي. پنځوشتم چې کله سړی په اسلام باندې ناشکر شي. او شپږوشتم چې اسلام د زوال یره ور سره نه او وشتم چې مسلمانانو له ضرر ور کوي. اتوشتم رسول الله فرمایي چې د خلکو په وړاندې یو عمل کوي چې ځان له بل عمل کوي د ټول عملونه الله برباد کوي. نه وشتم چې کله سړی د اسلام د مسلمانانو د بچیانو په سي د مسلمانانو په سي اسلحه راوالي د دشمن په تایید کوي. او دیرشمه د يهودو نصاراو سره دوستانه یو درشم دی هغه سره مشابهت دا یو درش کارونه چې کله انسانو کړه دا سړی د ایمان نه خلاص. نو رسول الله ورته ویلي وته اگر که ایمان راوړې پټه خود کوبر په تایید کې ته ولاړ تعالی ترک درکول پکار. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي وې کچیر د زره کوبر په خوا کې ودرېدم او قران کریم ما په خپل سر باندې ولې ځکه هغه وخت شیخ الاسلام د ټول امت مسلمانه مجاهد لوی درسیز مجاهد ده امیرو وی اول گزار مال راکې دغه نو روسه به کافر له گزار ورکوا.